راپورونه وایي چې د جمعې د ورځې له شدیدو بارانونو وروسته تر 200 ډیر خلک په تیره بیا په بغلان ولایت کې مړه شوي او سلګونه نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې یوازې په مرکزی بغلان کې 1500 کورونه بشپړ ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د سیل خړو اوبو ګڼ کلي لاندې کړي، کرنیزې مځکې له ولاړو فصلونو سره تباه کړي او ګڼې لارې بندي کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو دفاع وزارت خپل بیلابېلو ادارو ته امر کړی چې د سیل ځپلیو د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. دغه وزارت خپل هلیکوپټرونه سیل ځپلو سیمو ته استولي دي. تېره شپه د ژغورنې عملیات د تیارې په خاطر وځنډول شول، خو نن سهار د دفاع وزارت په هلیکوپټرونو کې له بغلان څخه سلګونه ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو لمخې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت سیل ځپلیو ته د خوراکي موادو او درملو پر رسولو بوخت دی. د جمعې د ورځې له ورشتونو وروسته په هرات، بدخشان او غور ولایتونو کې هم سیلونه جاري شوي او په دغه ولایتونو کې هم د سرو مال تاوانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې د بغلان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به سبا یک شنبه هم ورشتونه دوام وکړي.